د سلام په وړاندې کولو سره درته هرکلی وایم. امید دی چې راته روغ او جوړ به وئ او تېر درسونه به مو زده کړي وي. دوستانو، نن مې یو ځل بیا د تېر په څېر ډېرې مهمې جملې درته راوړي دي، کومې چې په ورځني ژوند کې بیخي زیاتې پکارېږي. په درس باندې پیل کوو. اوله جمله: I am sick. I am sick. زه ناروغ یم. زه ناروغ یم. دوهمه جمله: We are happy. We are happy. مونږ خوشحاله یو. مونږ خوشحاله یو. دریمه جمله: They are hungry. They are hungry. دوی وږي دي. دوی وږي دي. څلورمه جمله: I am not eating now. I am not eating now. زه اوس خوراک نه کوم. زه اوس خوراک نه کوم. پنځمه جمله: Don't get angry. Don't get angry. مه په غوسه کېږه. مه په غوسه کېږه. شپږمه جمله: Come here. Come here. دلته راشه. دلته راشه. اوومه جمله: Give me my phone. Give me my phone. زما ټلیفون راکړه. زما ټلیفون راکړه. اتمه جمله: We are talented people. We are talented people. مونږ تکړه خلک یو. مونږ تکړه خلک یو یا استعداد لرونکي خلک یو. نهمه جمله: I cannot speak English یا I can't speak English. I can't speak English. زه په انګلیسي ژبه خبرې نشم کولای. زه په انګلیسي ژبه خبرې نشم کولای. او که چېرته خبرې ورباندې کولای شئ، بیا به څه وایې؟ بیا به د can't په ځای وایې چې I can speak English. I can speak English. زه کولای شم چې په انګلیسي ژبه خبرې وکړم. بیا به د cannot په ځای یا د can't په ځای can استعمالوئ. خوږو ملګرو، تاسو د دغې جملې په مرسته کوشش وکړئ چې نوره جملې هم جوړې کړئ. د دغه جملې څخه تاسو نقل ورته وهئ او نوره جملې ورباندې جوړې کړئ تر څو تمرین مو ورسره وشي او انګلیسي مو ښه زده شي. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک در سره ورکړئ او د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو چې موږ نوې اپلوډ کوو تاسو ته بغیر له سر څخه در ورسیږي. او که چېرته تاسو دوستانو زموږ د انګلیسي زده کړې پوره کورس ته لاسرسی نه لرئ، نو تاسو د ULD ټیچر یوټیوب چینل په پروفایل عکس باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به زموږ د انګلیسي زده کړې کوم کورس چې د هغه به ټول درته راواوړي، هغه به درته راشي، نو تاسو له ما ځای کولی شئ چې ټولې ویډیوګانې وګورئ. تر بیا د الله په امان and thank you very much.